پاکستان افغانستان ته محتاج شو. دا چې څنګه اوسې غوښتي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان چې تل له افغانستان سره دوه مخی مستبد او منافقانه چلند کړی او تل یې کوښښ کړی چې افغانستان د خپل لاندې او محتاج وساتي، خو اوس دوی له موږ مرسته غواړي او موږ ته محتاج دي. هغه داسې چې پخوا د افغانستان ډېرې سوداګري له پاکستان سره وه، نورو هېوادونو سره کمه وه یا بیخي په نشت حساب. پاکستان بیا په سوداګرۍ کې له موږ سره نخرې کولې. کله به یې لاره بنده کړه، کله به یې مالیه جګه کړه او کله به یې موټر ودرول، خو خوشبختانه افغان حکومت او سوداګرو نورو هیوادونو ته مخه کړه او په پاکستان اتکا بیخي کمه شوه او له پاکستان سره سوداګري تقریبا 3 چنده راکمه شوه. تازه پاکستان چې په سختو اقتصادي ستونزو کې راګیر شوی، له افغانستان یې غوښتي چې اقتصادي اړیکې دې ورسره ښې کړي او دوی د ستونزو وارولو ته ژمن دي. دغه راز له افغانستان یې غوښتي چې سوداګرو ته اجازه ورکړي څو د افغانستان له لارې د مرکزي اسیا هېوادونو ته خپل سوداګریز توکي ولېږدوي. باید ووایو چې پخوا افغانستان پاکستان ته ویلي وو چې که غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګري وکړي، نو په بدل کې به یې افغان سوداګرو ته اجازه ورکوي چې د ګوادر بندر له لارې هند ته خپل توکي یوسي او له هند سره سوداګري وکړي. نو اوس پاکستان ته موږ دومره نه یو محتاج لکه دوی چې موږ ته محتاج دي. نو د افغانستان حکومت باید په خپل همغه دریځ ودرېږي چې منځنۍ اسیا ته د سوداګرۍ په بدل کې افغان سوداګرو ته هند ته د سوداګرۍ لار ورکړل شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.